الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. شپږم سپاره ده سورة النساء او یوصل دعا او یم نمبر آیت دی. مخکینو آیتونو کی اللہ جل شانہ او فرمائل اے اہل کتابو تاسو غلو مکوئی مبالغه مکوئی بخپل دین کی او پا اللہ بانی حق وینا دا کوئی او مسیح چی عیسیٰ زوی دا مریم دی دا اللہ رسول دی دا اللہ کلمه دا دا الہ چی دے دانا دے. نوس پری آیت کی اللہ جل شانو فرمائی گورا دازت مسیح تا الہ وائی خدا مسیح پا خپل دا اللہ دا بندگینا دا شرم نکی او پرشتو تا تاسو دا اللہ نونا وائی دا پرشتی هم دا اللہ دا بندگینا دا شرم نکی او کم کس دا اللہ دا بندگینا شرم کی تکبر کی نو اللہ با دا ټول چې دا راجم کی په آخرت کی. نو چې کوم مؤمنان خلق دی او نیک اعمال کړي دي الله به دې ته پور اجر ورکړي او چې کوم کسانو هغه تکبر کړي دی د الله د بندګۍ نه د شرم کړي دی الله به دې ته درناک عذاب دا ورکړي. لن يستنكف المسيح شرم نه کوي مسیح ان یکون چیدشی عبدا لله دا اللہ بندہ وللملائکتو پرشتین چیدے دا شرم نکی المقربون چی کمی مقربی پرشتین دا اللہ عبادت کی. ومن یستنکف عن عبادته او چام چی شرمو کو دا اللہ دا بندگینا ویستکبر او دا زان غٹ وگانو فسیحشرهم الیه جمیعا بس زرد چی راجم بکی دوی لرا خپل ځان ته ټول په آخرت کې. فاما الذين پس هر چی هغه کسان دي امنو دوی ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او دوی نیک عملونه کړي ويوفيهم اجورهم الله به دوی ته پورا اجرونه دا ورکي او ويزيدهم من فضله الله به زیات کی دوی لره خپل فضل نه وقتن په وقتن به الله په دې باندې فضل او مهرباني دا کوي. واما الذين استنكفوا او هغه کسان چې دوی شرم کړي دي واستكبروا ځان غټ ګڼل دي د الله د بندګۍ نه او د الله د عبادت نه فيعذبهم عذابا اليما الله بدوی ته درناک عذاب ورکی او ولا يجدون لهم دا خلق نبي مؤمن خپل ځانونو لپاره من دون الله ما سوا د الله نه وليا سوق دوست ولا نسويا او نه امدادي. لن يستنكف المسيح شرم نکی مسیح ان یکونا چی دنشی عبدا بندا للہ دلنا دپارا وللملائکة المقربون او شرم نکی اغا پرشتی مقربی. ومن يستنكف او چاچی شرمکو عن عبادته دا اللہ دا عبادتنا ويستكبر او د ځان غټ وګاڼو فسيحشرهم پس زردا چې راجم وکي الله دوی لرا الیه ځان تا جميعا ټول. فاما الذين پسار چې هغه کسان دي امنو دوی ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات دوی نیک عملونه کړی دي فيوفيهم اجورهم بس الله با پورا ون کی دوی تا د دې اجرنا ويزيدهم او الله بزيد کی دوی لرا من فضله دخل فضلنا
واما الذين او هر چې هغه کسان دي استكبروا چې دوی شرم کړي دي واستكبروا او دوی ځان غټ ګڼلې دي د الله د عبادت نه ويعذبهم بس الله با عذاب ورکی دوی ته عذابا الیما عذاب درناک ولا یجدون او دوی باندې بیا مومي لهم دخلوا زانونو د پارا من دون الله ما سوا د الله نه وليا سقدوس ولا نصيرا او نه امدادي لن يستنكف المسيح او شرم هرگز شرم نکي مسيح ان يكون چې دیشي عبدا بندا لله د الله لپاره وللملائكه المقربون او شرم نکي اغا فرشتي مقربي ومن يستنكف او چاچی شرم وکو عن عبادته د الله د عبادتنا ويستكبر او د ځان غټ وګاڼو پس يحشرهم پس زردا چې الله بار جمع کی دوی لرا الیه ځان تا جميعا ټول فاما الذين پس هر چې اغا کسان دي امنو چې دوی ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او دوی نیک عملونه کړی دي فيوفيهم اجورهم پس الله با پوراون کی دوی ته د دې اجرنا ويزيدهم او الله با زید کی دوی لرا من فضله د خپل فضلنا واما الذين او هر چې اغا کسان دي استكفوا چې دوی شرم کړي دي واستكبروا او دوی ځان غټ ګڼلې دي د الله د عبادت نه ويعذبهم پس الله با عذاب ورکی دوی ته عذابا الیما عذاب درناک ولا یجدون او دوی باندې بیا مومي لهم د خپل ځانونو د پاره من دون الله ما سوا د الله نه وليا سقدوس ولا نصيرا او نه امدادي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمل تنور پران فر د عمل کولو توفیق راکړي فل رضا خپل تعلق خپل محبت چې دغه نصیب کی اي الله دنیا او آخرت دوه خوشاليان را لراکي الله د غمونو مصیبونو تکلیفونو موږ محفوظ کی د حاضر مجمع کې چا څه شي جاتي د خپل خزانه غمونو پوره کی څومره باران دي الله د کلی علاقه کې نور هسپتالونو کې کورونو کې هر ځای کې الله ټول ته صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کی څومره قرضداري الله دغه د قرضونو د خپل خزانه غبونه بندوبست کی څومره پریشان حال دي الله دغه پریشانیاں د ختم کی څومره مسافرونه دي الله دغه موږ خپل کورونو ته چې غراولي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم